مونږ الحمدلله د برېښنا شرکت له لوري نه په لوګر کې ډېرې زیاتې پروژې لري، خو پاتې نه وي چې دغه پروژې تنها په لوګر کې که پکتیا او خوست سره ښکاره کړو، داسې میدان وردګ او غزني او زابل او کندهار خواته لاړ شو، شمالي او مشرقي او غربي ولایتونو ته لاړ شو. په هر ولایت کې الحمدلله دغسې سترې سترې پروژې په لوړ معیار سره تر کار لاندې دي، او اکثره داسې پروژې د اوس لرو چې موږ افتتاح ته وخت نه لرو. په 500 ولسوالیو د هېواد په مختلفو ولسوالیو کې سږ کال د 1404 کال د موږ په پلان کې دي چې هغو ته به د برېښنا شرکت په بودیجې باندې برېښنایي شبکه جوړېږي او برق ورته رسېږي، چې دا اوس عملا د موږ ټیم د افغان کارت شرکت له ټیم سره په چین کې قرار لري او د 4.5 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې خریداریانې روانې دي چې دا به په دغو پروژو کې لګېږي. د لوګر نننۍ پروژې چې دي هغه کلي چې د مرکز اړوند کلي وو، د دې ولایت مربوط د دې بازار مربوط اړوند کلي وو، له برېښنا څخه پاتې وو. د 440 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې لکه څنګه چې میر صاحب مخکې معلومات وړاندې کړل، نن دا پروژې عملا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي او تر 2000 کورنیو پورې به انشاءالله له بر څخه برخمنې شي. همدارنګه د څرخ د ولسوالۍ تر مقام پورې چې کوم کار روان ده د داخله وزارت په بودیجه باندې سرته رسېږي، او بیا د ولسوالۍ له مقام څخه به توزیع د برېښنا شرکت ترسره کوي چې هلته مختلف کلي بانډې دي، تقریبا تر 111 میلیونه افغانیو پورې به د څرخ په ولسوالۍ کې موږ مصرفوو. همدارنګه د برکي ولسوالۍ ده، د محمد اغې د ولسوالۍ ځینې کلي دي چې دا ټول په سږني پلان کې دي چې د بعضو خریدارۍ روانې دي او بعضې پروژې تر کار لاندې دي، عملا کارونه جریان لري. همدارنګه د برېښنا د توزیع او انتقال په برخه کې موږ 80 ولسوالیو ته چې اوس عملا هغه ولسوالۍ په مختلفو ولایتو کې انتخاب شوي او د برېښنا شرکت کې عملیاتي او تخنیکي ټیمونو له لوري نه سروې ترسره کېږي تر څو موږ په دې باندې پوه شو چې څومره مصارفو ته اړتیا ده، کوم نوع لاین ته اړتیا ده، او له هغه وروسته به انشاءالله ډېر زر د سرمایه‌ګذاري له لارې څخه اعلان ته ورکړو چې دی کې به خلکو ته هم زمینه برابره شي د سرمایه‌ګذاري، هغوی به هم ګټه وکړي او زموږ قدرمنو ولسونو ته به برېښنا هم ورسېږي. همدارنګه موږ کوښښ کوو چې د افغانستان څخه یو حلقوي لاین راتاو کړو 500 کیلو ولټ او 220 کیلو ولټ چې د بعضو لاینونو کارونه عملا جریان لري چې له کابل سره د قندهار وصل کول تقریبا 90% دا پروژه بشپړه شوې. په قلات کې یو لوی سب سټیشن، په قندهار کې بیرته قندهار او هرات په 500 کیلو ولټ باندې وصل کول، او همدارنګه شمال او کابل په 500 کیلو ولټ وصل کول، بیرته کابل له ننګرهار سره په 220 کیلو ولټ باندې وصل کول. دا هغه پروژې دي چې تر کار لاندې دي او بعضو قراردادونه شوي دي، د بعضو سروې روانه ده او ځینې حتی ګټې اخیستنې ته نږدې دي چې موږ یې وسپارو. د برېښنا د تولید په برخه کې تاسو پوهېږئ چې هغه د نادرخان او ظاهرشاه او داود خان له وخته بیا تر دې دمه پورې موږ او تاسو د ټول هېواد په سطحه باندې 250 شاوخوا میګاواټه برق درلوده چې هغه هم ځینې اوبه موسمي دي، په ځینو بندونو کې کله لږ زیات شي کله لږ کم شي، خو سږ کال موږ تقریبا تر 20,000 میګاواټه پورې مختلفې تفاهمنامې او قراردادونه لاسلیک شوي دي. په دغه تفاهمنامه کې چې د اوبو او انرژي محترم وزارت له لوري څخه د میرویس عزیزي شرکت سره امضا شوه او موږ به اوس له دوی سره د عملي چارو قراردادونه کوو. د برېښنا شرکت ته د دوی تقریبا د 14 لویو سترو پروژو اسناد رارسېدلي چې تقریبا 2,500 میګاواټه برېښنا په اول پاس کې تولیدېږي، او دغسې د نورو داخلي او خارجي شرکتونو سره چې ترکي شرکتونه دي، خپل افغاني شرکتونه دي، غضنفر ګروپ ده او د عرب متحده اماراتو GSU شرکت ده چې دغه د عرب متحده اماراتو
دولتي کمپنۍ او هلته د دولت په چوکاټ کې د برق په برخه کې مهم رول لري د هغوی راتلل دلته افغانستان ته دلته په لوړه کچه باندې سرمایه ګزاري کول د برېښنا د تولید په برخه کې دا هم یو ښه ځای ده چې تقریبا که زه جمله ووایم دا اوس فی الحال موږ په اول پاس کې د 50,000 میګاواټه قراردادونو باندې کار روان ده له مختلفو شرکتونو سره په دې کې بادي برېښنا شته په دې کې د ډبرو د سکرو برېښنا شته په دې کې ګاز اوبو همدارنګه سولر حتی د یو پروژه موږ داسې هم لرو چې د ښاروالي د کوم کثافات چې راټولوي د دغه کثافاتو څخه هم د برېښنا د تولید یوه پروژه چې اوس یې اسناد تر کار لاندې دي په دې باندې هم کار کوو او د کامیر یا کام انرژي شرکت سره په دې باندې حتی په یو پروژه کار کوو چې د ځمکې لاندې کوم حرارت ته یا جیوترمل له دې څخه څنګه موږ برېښنا لاسته راوړلی شو یوه پروژه دا ده چې تقریبا 200 میګاواټه شاوخوا ظرفیت لري او په دې باندې کار ورسره کوو نو کوښښ د ټول نظام د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه مقام څخه ونیسه بیا قدرمن رئیس الوزراء د کابینې ټول استازي ټولې ادارې په همدې هڅه او کوښښ کې دي چې موږ څنګه وکولی شو چې خپل ولس ته سهولتونه ایجاد کړو خپلو خلکو ته د خپلو خلکو لپاره داسې زمینه برابره کړو چې تعلیم او تعلم د خلکو حقوق او د خلکو فکری او ذهني ازادي د خلکو اقتصاد پکې پیاوړی شي او دا لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته اشاره درکړه چې دا کار نه تنها د حکومت وظیفه ده زه په قدرمنو ولسونو باندې دغه سټیج د لارې غږ کوم چې تاسو بالخصوص په اقتصادي پروژو کې له حکومتي چارواکو سره له اداراتو سره باید همکار واوسئ همکاري وکړئ که چېرته سړک جوړېږي خیر ده که د تا لږ پټی پکې لاړه خو بېرته پیسې هم درته درکوي که چېرته د برېښنا پایه لګېږي که چېرته بند جوړېږي که په کوم ځای کې یو بله زیربنا جوړېږي نو په دې کې تاسو باید همکار واوسئ یو بل ته باید لاس ورکړو تر څو د هغه لوېدلي اقتصادي وضعیت څخه راووځو او د پرمختګ لور ته لاړ شو